بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وروي أحمد بسند صحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة يمحها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابي ذر رضی الله عنه مبارک روایت کی د نبی علیہ السلام مبارک څخه پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل چې کوم وخت یو سړی بدکار وکي، ګناه ځینې وشي یا ګناه وکي، د دې ګناه پسې دې حسنه پس کوي، نیکي دې پس کوي، ځکه چې دا نیکي چې سړی وکي دغه نیکي او حسنه دا بدي د منځه وړي، دا ګناه د منځه وړي، سمدستي به په دې ګناه پسې دستي حسنه کوي، ځکه چې دا حسنه او نیکي دا ګناه نستی کوي، دا ګناه د منځه وړي. او دغه بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یوه نیکي سړی وکي، په بدي پسې په بدکار پسې ښه کار وکي، عمل صالح وکي، توبه وباسي، استغفار ووایي، لمونځ وکي، د توبې لمونځ وکي، یا سبحان الله ووایي، یا یو قرآن تلاوت وکي، یا دعا وکي، یو صدقه و خیرات وکي، یو ښه اخلاق وکي، دغه یوه نیکي لس بدۍ د منځه وړي. یعنې دا یوه نیکي چې سړی وکي، ان الحسنة الوحدة تکتب بعشر امثالها. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې یوه حسنه، یوه نیکي دا لیکل کېږي، نویشته کېږي، د لسو نیکۍ په مقابل کې راځي. نو یوه نیکي لس نیکۍ ځینې جوړېږي، یو نیک عمل لس نیک عمله ځینې جوړېږي. نو دا لس نیک عمله لس بدۍ د منځه وړي. دا د الله پاک مهرباني ده. او په بل روایت کې راځي علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی بدکار وکي، په دې بدکار پسې توبه وباسي او عمل د نیکو وکي، دا توبه چې باسي که پټه ګناه وه پټه توبه یې وایستله، که ښکاره ګناه وه ښکاره توبه یې وایستله. یعنې بدکار پسې توبه کښل دا معنا په پټه ګناه چې زنا یې کړې وي، پټ په پټه باندې زنا کړې وي، په پټه یې شراب خوړلي وي، په پټه یې لواطت کړی وي، یو بل کار ګناه ځین سوي وي، نو دوی توبه وباسي په پټه باندې، الله پاک دا ګناوې وربخشي په پټه طریقه باندې. او که چیرې ګناوې په ښکاره طریقه کړي وي، خلک یې د دینه څخه اړولي وو، خلک یې وبدو ته رابللي وو، یا یو ټوله یو جماعت جوړ کړی وو، د دینه څخه ایستلي وو، ګمراهان کړي ولو، نو بیا دا سړی راولاړ شو، توبه یې وایستله، بېرته پر دین باندې برابر شو او عقیده یې سمه کړله، نو توبه یې په ښکاره وایستله. دغه توبه په ښکاره باندې ډېر ثواب لري، ځکه چې کوم خلک دا اړولي دي هغه به په ده پسې اقتدا وکړي، هغه به هم بېرته توبه وباسي، بېرته به دین ته راسي، هغه حق دین حقه لاره به بېرته ټینګه کړي. نو که توبه په ښکاره سره وي، توبه دې سړی په ښکاره باسي، او که په پټه باندې وي، په پټه دې سړی توبه باسي. ځکه بعضې مفسرین وایي، محدثین وایي شر دې سړی په شر سره نه دفع کوي، بلکې شر دې سړی په خیر سره دفع کوي. یو سړی بد د سر کوي، یو سړی ظلم د سر کوي، یو سړی ناجایز د سر کوي، یو سړی تا زیروي، په تکلیفوي دي، خبرې بس در کوي، یا په لاره کې درته ولاړ وي، یا د شا د خوا څخه غیبت در باندې پس کوي، یا یو بل ضرر در رسوي، ته بد مه ورسره کوه، ته سلام ورته وایه، ته ښه خبره ورسره کوه، ته ښه اخلاق ورسره کوه، ځکه دا ستا ښه والی، دا ستا ښه خبرې، دا ستا ښه اخلاق، دا ستا ښایسته انسانیت چې ته ورسره کوې، دا به دی الله پاک په دې سره ستا تابع کړي او ستا اخلاق به پر ده باندې مؤثر تمام شي. نو بد باید سړی په بدو نه کړي دفع، بد باید سړی په ښو دفع کړي. او بعضې علما وایي چې څوک بد د سر کوي ته احسان ورسره کوه. حضرت حسن رحمه الله وایي که د چا څخه تا یو شی وغوښتی د نه کیدار ته یې محرومه کړلې، ته بله ورځ بیا مجبوره سولې ورلې د هغه کور ته، باید ته بیا هغه ته شی ورکړې. تا چا شی وغوښتی د نه کیدار، سبا دی رالی بیا تا ته ودرېدی، ته باید ورکړې هغه شی، ته مه محرومه کوه، ځکه دا په ښو باندې پر بدو باندې ښه دي، پر بدو باندې ښه کول دا د عقلمندۍ او د کمال عقل علامه ده، او د ښو خلکو علامه ده. نو یو څوک چې بد کوي سړی باید هغه طریقه نه ورسره وکړي، دی تا محرومه کوي د ښو اخلاقو څخه، د ښه انسانیت څخه، د ښه سلام و کلام څخه ته مه محرومه کوه، ته اخلاق سره کوه، ښه همسایه‌توب سره کوه، ښه قرابت سره کوه، ښه شراکت سره کوه، په کاروبار کې دې وي، په کور کې دې وي، همسایه دې وي، ورور دې وي، د اکا زوی دې وي،
قریب دی وي دوست دی وي هر څوک چې وي ته محرومیت د ده مه راوله او دغه رقم وسیله رحمي چې څوک د یو چا سره وسیله رحمي نه کوي پوښتنه نه در باندې کوي او ستا په غم کې ستا په تکلیف کې ستا په زحمت کې ستا په مجبوري کې ستا سره پر څنګ نه درېږي ته ورسره درېږه ته وسیله رحمي ورسره کوه ځکه چې دا ستا وسیله رحمي چې ده پر تا باندې فرض ده د الله پاک د طرفه څخه دی چې نه کوي هغه د خپله ګناه ده او وسیله رحمي کول د هر مسلمان لپاره پکار ده که نر وي که ښځه وي که ځوان وي که سپین ږیری وي که خپل وي که پردی وي وسیله رحمي چې ده دا د الله پاک یو د خپل د نامه څخه د رحم د نامه څخه دا وسیله رحمي را ایستلې ده په قیامت باندې الله پاک ته شکایت کوي دا وسیله رحمي الله ته عرض کوي یا رب هغه څوک چې زه وصل کړی یم وسیله رحمي یې کړې وي هغه ځان ته وصل کا او چا چې وسیله رحمي نه یې کړې هغه لرې کړه د ځان څخه او وسیله رحمي د الله پاک په حضور کې عرض کوي ایو صحابي راغلي نبي علیه السلام بارک ته وویل یا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني دې صحابي ورته وویل پیغمبر علیه السلام بارک ته یا رسول الله ما لره قریبان ستا زه وسیله ورسره کوم دوی ما سره وسیله نه کوي زه قرابت ورسره کوم دوی ما سره قرابت نه کوي زه ښه راغ و پوښتنه باندې کوم دوی ما سره نه کوي علیه الصلاة والسلام بارک ورته وویل چې ته وسیله رحمي ورسره کوه دوی دې نه کوي ته یې ورسره کوه دوی دې نه راځي ته ورځه دوی دې سلام نه درته وایي ته یې ورته وایه او که ته داسې کوې نبي علیه السلام بارک ته بیا دې صحابي وویل ولو احسن الیهم ویسیئون الیه زه احسان ورسره کوم دوی ما سره بد کوي یعنی زه پر دوی باندې احسان کوم دوی ما ته تاوان رسوي ما ته نقصان رسوي ما ته تکلیف و زحمت رسوي واحلم ویجهلون علیه دې صحابي و نبي علیه السلام ته وویل زه حلم ورسره کوم د ده برداشت راوړم د ده خبرې پر ځان وړم او د ده تکلیف و اذی پر ځان باندې وړم او دوی پر ما ظلم کوي دوی پر ما باندې داسې عمل کوي چې هغه د ناپوه خلکو علامه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل که ته دا درې چمونه ورسره کوې چې ته وسیله رحمي ورسره کوې دی نه درسره کوي ته احسان ورسره کوې دی نه درسره کوي ته د ده بردباش راوړې د ده برداشت راوړې د ده سره ښه اخلاق ښه انسانیت ښه پوښتنه او رویه کوې دا داسې دی لکه ته چې د ده په خوله کې تودې ایرې وراچې نو ته د هغه عمل کوه مګر د ده دپاره دا غټ نقصان دی د دنیا هم د آخرت هم دا داسې دی لکه د ده په خوله کې چې ته تودې ایرې وراچې ته ښه ورسره کوې دی بد درسره کوي ته احسان ورسره کوې دی بد درسره کوي ته د ده برداشت راوړې دی ستا برداشت نه راوړي نو دا د انسان عقلمندي ده د انسان دپاره کامیابي ده چې دی د الله پاک دپاره د الله د رضا دپاره په خپل زندګي کې مسلمانانو سره د مسلمانانو پر اذی او ضرر باندې دی برداشت په ځان باندې وړي او د الله دپاره یې وړي الله پاک دې موږ تاسو ټول ته برداشت را نصیب کړي الله دې احسان را نصیب کړي الله دې وسیله رحمي را نصیب کړي الله رب العزت د الله د رضا دپاره هر څه وګرځوي الله پاک دې قبول توبه را نصیب کړي